راپورونه وایي چې د افغانستان په سویل کې د زابل ولایت په مربوطاتو کې افغان امنیتي ځواکونه د ځانګړو عملیاتو پر مهال د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو درورسیږي. راپورونه وایي چې د افغانستان په سویل کې د زابل ولایت په مربوطاتو کې افغان امنیتي ځواکونه د ځانګړي عملیاتو پر مهال د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د سرچینو د معلوماتو له مخې د افغان لیزري امنیتي ځواکونو له لوري د سرحدي سیمو په یو مهمه ساحه کې ځانګړي عملیات ترسره شوي چې په ترڅ کې 21 تنه پنجابي پوځیان ژوندي نیولي دي. سرچینې زیاتوي چې دغه کسان د سرحدي کرښې په اوږدو کې د مشکوکو امنیتي تحرکاتو پر مهال د افغان ځواکونو له لوري ونیول شول. ویل کېږي د نیول شویو کسانو له ډلې ځینې د پوځي ماموریت پر مهال په سیمه کې فعالیت درلود او د عملیاتو په ترڅ کې له مقاومت پرته د افغان ځواکونو لاسته ولوېدل. همداراز راپورونه څرګندوي چې له دغه نیول شویو پوځیانو سره یو شمېر قیمتي او پرمختللي پوځي تجهیزات هم ترلاسه شوي. که څه هم تر اوسه د دغه تجهیزاتو د دقیق ډول او شمېر په اړه رسمي معلومات نه دي خپاره شوي، خو سرچینې وایي په نیول شویو وسایلو کې د مخابراتي وسایلو، لیدلوري تجهیزات او نور پوځي وسایل شتون هم شامل وو. کارپوهان وایي چې د سرحدي سیمو په اوږدو کې دا ډول عملیات ترسره کېدل ښایي چې افغان ځواکونه د سرحد امنیت د ټینګښت لپاره عملیات پراخ کړي او هڅه کوي د هر ډول امنیتي ګواښ مخه ونیسي. بل لور ته تر اوسه د پاکستاني چارواکو لخوا د دې پیښې په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودل شوی. همدارنګه دا هم لا روښانه نه ده چې نیول شوي کسان به څېړنو له بشپړېدو وروسته له کوم قانوني بهیر سره مخ شي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي سیمو په اوږدو کې کړکېچونه زیات شوي او د دواړو لورو کې پوځي تحرکات هم لیدل شوي دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.